ما څه خبرې کړې د علماو پر اختلاف باندې په هغه کې څه زموږ ملګري دا نظریاتي ملګري ډېر زما څه ګیله کوله چې یاره مولوي صاحب دا څنګه خبرې وې تا خو نو څنګه وویل حالانکې حال دا دی استغفر الله نعوذ بالله ما دا مقصد نه و چې زه د دې تحقیر وکما تذلیل وکما تضحیک وکما زه سبحان الله استغفر الله فسخل وما زما مقصد دا نه و دی زما په خبره نه دي پوه پره ما دا مقصد و چې دا حکومت چې دی دا در کومه ځای چې د ضرورت دی و علماو ته تر هغه ځای دا ضرورت دی خپل پر کوي چې پرسو بیا شاته ورځي ښکاره مثال دا کوړه خټک زموږ ډېر غټ عالم و رغبیل نه کوي جنې جوړ رغبیل نه کوي جنې جوړ الله په ما خبر دی چې په دې خبر هېڅ یوه ذره زه د ټولو علماو احترام لرم الحمدلله زه دا نه یم چې یوه جنډۍ مې راخیستې ده دا نورو ته به ښکنځاوې کوم زه په دا نتیجه رسېدلی یم چې اختلاف به زه نه جوړوم زه د اختلاف قایله نه یم زه د دیوبندیت سخت قایله یم او د دیوبندیت لاندې چې کومې لارې د ټولو قایله یم دعوت قایله یم د جهاد قایله یم د جماعت قایله یم د هغه رقم د طریقت قایله یم د ټولو خبرو قایله یم د ټولو ها اختلاف ما ته خوند نه راکوي زه په افغانستان کې د طالبانو د صلح بیخي ډېر یعنې که په افغانستان د خلکو علاوه هغو ته خو نو ورپېښه ده د هغه څه علاوه که چا ډېره صلح غوښته هغه زه غواړم او زه هر وخت دعا م کوم صحیح اختلاف ډېر نحوست دی نو دوی زما څه ګیلهمن دي ولیاره مولوي صاحب دا ما نه بالکل یوه ذره دا زه اخلاقي فریضه ګڼم چې زه دې خبرې وضاحت وکړم که نه دې څه علاوه بل څوک وي ملایان نه وای ما قطعا نه کول ګر جهان دې زما څه خوا بد دی ښځې جلا خوا بدې دي چولمر روډوالا جلا خوا بدې دي سودخواره جلا خوا بدې دي هغه رشوت خواره جلا خوا بدې دي زما څه ورو ټول زما څه خوا به هېڅ پروا نه لري الله رسول فرمایي وایي ته به څه کوې حق خبره کوه که رضا وه که نارضا وه که خوشحالي وه که خوابدي وه او ته به دا کوې چې ته به د الله په دربار کې د چا ملامتیا نه منې بس د الله دربار به خوښوې که چا ملامتولی ګرسې ملامتیا پرېږده لیکن چونکې علما دي زه نه غواړم زه انتشار نه غواړم زه افتراق نه غواړم زه جدایي نه غواړم زه اختلاف نه غواړم زه د دې دپاره دعاوې کوم نو خپله به بیا څنګه دا کار وکړم عجبه درته کوم د اختلاف نه حست نه دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي مصنف بیهقي روایت را نقل کړی وایي د یوه مسلمان دپاره دوه امیران جایزه نه دي د یوه مسلمان دپاره دوه امیران جایزه نه دي ولې چې کله دوه امیران رالو بیا په اختلاف چې دی هغه جوړ شي په احکامو په اقوالو کې به اختلاف راشي چې کله اختلاف رالی نو بیا به سنت د مابین ځه ووځي چې سنت د مابین ځه وواتي بدعت په مابین لر راشي چې بدعت مابین لر رالی بیا به داسې فتنې جوړې سي چې هېڅوک به دا فتنې ختمولی نشي دا ابوبکر صدیق فرمایي داسې ګورې چې اختلاف رالی جګړه راله سنت مابین ځه وواتي بدعت مابین لر رالی په سنتو کې څه دی هدایت دی په بدعاتو کې ګمراهي ده سنت الله او رسول ته سړی رسوي بدعت چې دی هغه نفس شیطان ته سړی رسوي سنت سړی جنت له رسوي او بدعت چې دی هغه سړی جهنم ته رسوي صحیح سلوک او دلته چې اختلاف رالی نو سنت ته مابین ځه وواتي چې ووتی بدعت رالی چې بدعت رالی نو بیا جګړې پیدا شوې چې جګړې پیدا شولې فتنه وخورېدله دا فتنه ابوبکر صدیق فرمایي بیا به هېڅوک نشي ختمولی زه دا خبرې قایل او بیا عجبه خبره دا ده پیغمبر علیه صلات وسلام په مینا کې مصنف عبدالرزاق روایت را نقل کړی دی دوه رکعته لمونځ کوئ مسافرانه ابوبکر صدیق هم کوئ حضرت عمر فاروق هم کوئ حضرت عثمان په خپل اول دور خلافت کې کوئ بیا عمر باندې پرېښود څلور رکعتې کول عبدالله بن مسعود په خبر شو چې خبر شو ویل انا لله و انا الیه راجعون دا څنګه خبره ده څلور رکعته دی څنګه کوي دا خو دوه رکعته کېږي نو بیا چې کله پر جماعت ودرېدی حضرت عبدالله بن مسعود هم ورنپسې ودرېد بیا چا پوښتنه ځینې وکړه هلته د انا لله و انا الیه راجعون ووایي او دلته رالې لمونځ یې پسې وکړي ده ویلې زما په فکر د امیر تر اختلاف نو دا څلور رکعته پروا نه لري چې زه یې وکړم د امیر تر اختلاف نو ښه دا ده چې زه څلور رکعته لمونځ وکړم زه اختلاف نه جوړوم صحیح شو په ما الله خبر دی زما سره الله حساب دی هېڅوک زما سره حساب نشي کولی فرمایي حضرت عیسی علیه السلام د هغه چا څه وبېرېږه مه بیریږه چې تا خالي وژلی شي
د هغه چا څه وبېرېږه چې وژلی دې هم سي او جهنم ته دې ماچولی سي هغه الله دی. صحیح سلوک. خیر زما ملګري د شاید دی به زما په دا خبره بیا خبر سي د دې تسلي به وسي په دې خبره په ما زه د دې خبرې سخت خلاف یم انتهایي ډېر ما والله کرکه کېږي د دې خبرو سره خو بیا هم خیر. که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.